آیا د خلکو له تاویلو ماویلو او بېځایه انتقادونو ستړی شوی؟ خلک در باندې بېځایه نیوکه کوي او دا تا ځوروي؟ پوهیږئ ته باید دغه ستونزو د مقابلې هنر زده کړي. د خلکو نیوکې او بېځایه انتقادونه ستا په اړه د سمندر د څپو حیثیت لري. بې حسابه دي، زیاتې دي. ته نشي کولی چې د سمندر څپو په مقابل کې اوږه ورکړي، مخه یې ونیسي یا مخه ډب کړي، ځکه دا ستا ژوند ته ګواښ پېښوي، تا له منځه وړي داسې حالت. اصلي هنر دا دی چې ته باید د دغه سمندر څپو په مقابل کې د لامبو هنر زده کړي. څپې هر چیرې راځي، اما ته باید په دغه لامبو هنر باندې ترې تېر شي. د خلکو نیوکو په اړه هم داسې. ته باید ونه درېږې دوی ته. ته باید په تشویش نشي. ته باید مبارزه شروع نه کړې چې د ځان په اړه هر چا ته سپیناوی کوي، بلکې ته باید د بې پروایۍ هنر زده کړي. ته باید له دغو ستونزو د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. څنګه کولی شي د خلکو له دغه انتقادونو په آرام ذهن باندې ووځي؟ پوهیږئ د کهف کیسه به مو لوستې وي. د اصحاب کهف ځینې ځوانانو چې د دولت په مقابل کې دوی بې پروایي غوره کړه، الله پاک د دوی غوږونو باندې پردې را ونغاړلي او الله پاک دوی بې پروا کړل. که دوی دغه لوی پوځ او حکومت او چارواکو سره مقابله شروع کړې وای، خو له منځه تله، بلکې ځانونه یې ناګاره کړل، بې پروا یې کړل، الله پاک ته یې پناه یوړله، بچ شو. هر څه بدل شوي وو کله چې دی له خوبه راویښ شو. ته هم باید همدغه هنر زده کړې. بې پروایي لوی کمال دی. ځینې وخت د خلکو تاویلې ماویلې ته نشي درولی، مخه یې نشي نیولی، بلکې هنر باید زده کړې. هغه د بې پروایي هنر دی. دا هنر کولی شي تا ته آرام ذهن درکړي، له ژونده ورسره خوند واخلي. پرېږده خلک به هر څه وایي، مهمه دا ده چې الله پاک خو تا پېژني که نه، او له دغو ستونزو الله پاک ته پناه وړه. السلام علیکم.